د بیروزګارۍ مخنیوي او د حلال روزي ګټلو لپاره د غرفې هغو کسانو ته په واک کې ورکول شوې چې تازه په جبري توګه له پاکستان څخه راستانه شوي دي. مسؤلین وایي د 1.6 میلیونه افغانیو په لګښت د ترینکوټ ښار په بېلابېلو سیمو کې دا واړه دوکانونه ترینکوټ ښاروالۍ او یوې مرستندویه مؤسسې په مټ جوړ شوي دي. مؤسساتو سره دې غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچوي چې هغه د دې خلکو ته د کار زمینه پکې برابره شي. نو په تعداد د 40 تانې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د ښاروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو او دلته کېښودل. خو داسې په اخلاص باندې هغه کاروبار پکې شروع کړي چې هغه نه د امارت د اصولو سره په ټکر کې وي او نه د ښاري ژوند سره په ټکر کې وي. ورته مهال له دې پروژې ګټه اخیستونکي خوشحاله دي چې خپل هیواد کې د عزت او ابرو ژوندانه ترسره کولو ترڅنګ ورته کاري زمینې هم برابرې شوي دي. وایي همدا واړه سوداګریز مرکزونه باید د ښې راتلونکي سبب شي. د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو، هر څه ځان ستړی کړو، بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي. خپل په ملک کې به خدمت کوو، خپل ملک به جوړوو. انشاءالله دا خو ډېر غټ تاثیر زموږ پر کاروبار او پر زموږ پر ماحول باندې کوي. موږ شی نه درلودلی، انشاءالله په خپل روزي ته به دغه مساعده شي. له هغه وروسته چې پاکستان په جبري توګه د افغان کډوالو له ایستلو لړۍ پیل کړه، اسلامي امارت خپلو هیوادوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د استوګنې لپاره ښارګوټي پرانیستل. ورسره بشري مرستې ترسره شوې او اوږدمهاله لاسنیوی یې پیل شو.